الله عز وجل د دغه په توسط دنیا ته ښیي. ځینې وخت ځینې بندګانو ګمراه چې هغوی پرستش کولو، نو الله عز وجل ورته وښودل چې دوی باندې هم فشار راځي، تکلیف راځي. دا یو رقم مرض دی د سپوږمۍ او د لمر لپاره، یو رقم زوال دی، یو رقم عذاب دی چې ورباندې راځي. نو الله عز وجل بیا د خسوف او کسوف په توسط باندې نړۍ ته او انسانانو ته ښیي چې نه، د ټولو بره هم څوک شته او هغه الله عز وجل دی چې هغه پر لمر او یا په سپوږمۍ باندې هم دغه حالات راوستلی شي. تقریبا 90% سپوږمۍ پټه شوې ده. الله عز وجل د خیر وکړي، الله عز وجل د دغه په خیر تېره کړي، الله دې ورحمېږي، الله دې، ځکه چې تازه کونړ پېښه هم شوې ده او لږ کې د الله اکبر نارې هم اورېدل کېږي، ځینو ځایونو کې اذانونه هم شول. نو داسې وختو کې به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لمونځ کول، 2 رکعته سنت به کول، نفل به کول. الله دې ورحمېږي، الله دې پر ټولو مؤمنانو مسلمانانو باندې ورحمېږي. الله عز وجل دې په سپوږمۍ باندې هم دغه تکلیف او دغه هغه ورباندې خلاص کړي په خیر.